بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسې ټول جوړ او روغ اوسیږئ. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 14 درس ته په خیر راغلاست. په 14 درس کښې تاسو ته د انګریزي ژبې د زمانو څخه حاضره، بشپړه، جاري زمانه یا present perfect continuous tense لرو. وړاندې له دې چې د دې زمانې پر فارمولو او جملو وغږېږو، تاسې یو ځلې د دې زمانې پېژندنې او تفصیل ته رابولم. تفصیل په غور سره واورئ، هلته چې ټول نقاط ذکر کیږي. کوم څه چې تاسې اورئ هغه در سره یاداشت کړئ او د ځان سره یې خوندي کړئ. present perfect continuous tense، حاضره، بشپړه، جاري زمانه، لري استمراري زمانه. Definition: The present perfect continuous tense talks about a situation or activity that started in the past and has been in progress until now. تعريف: حاضره، بشپړه، جاري زمانه د هغو حالتونو یا فعالیتونو لپاره کارول کیږي چې په تیر وخت کې پیل او تر اوسه دوام ولري. قوانین: د دې زمانې مرستندویه یا کومکي فعلونه دوه دي، لکه have been او has been، چې have been د جمع فاعلونو لپاره کارول کیږي، لکه they, we, you names. has been د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي، لکه he, she, it name. په دې زمانه کې د فعل جاري حالت استعمالیږي او همدارنګه په دې زمانه کې د وخت اصطلاحات هم کارول کیږي، لکه science of war، چې ساينس د معلوم، څرګند او ټاکلي وخت لپاره کارول کیږي. افور د نامعلوم، ناڅرګند او ناټاکلي وخت لپاره کارول کیږي. اوس هم راځو د دې زمانې فارمولو او جملو ته. present perfect continuous tense، حاضره، بشپړه، جاري زمانه. لومړی positive formula یا مثبته فارموله لرو. د هغه څخه وړاندې تاسو باید په دې وپوهیږئ چې د حاضري، بشپړې، جاري زمانې کارونه په دې بڼه باندې چې یو فعالیت او یو کړنه یا کار په تیر مهال کې پیل او تر اوسه پورې جریان ولري. نو ټول همدغه جملې مثالونه چې تاسو ته په پازیټیو، نیګیټیو، انټراګیټیو، نیګیټیو کې وړاندې کوو، ټول د همدغه تعریف او د همدې زمانې د پېژندنې پر اساس باندې معنا کیږي او همدغسې مخې ته ځو. لومړی پوزیټیو فرموله مثبته فرموله ده. مثبتې فرمولې پر جوړښت باندې داسې دی: سبجیکټ پلس ایچ وي. ایچ وي تاسو باید وپوهیږئ چې دا د هیلپینګ ورب، کومکي یا مرستندویه فعل څخه هدف دی. د دې زمانې دوه مرستندویه کومکي فعلونه دي، لکه څرنګه چې تاسې په تفصیل کې واورېدل او ومولیدل، لکه have been او has been. have been د جمع فاعلونو لپاره استعمالیږي او چې شمېر یې د یوه څخه زیات وي، لکه they, we, you names نومونه. او has been د مفردو فاعلونو لپاره کارول کیږي چې هغه شمېر یې یو وي، لکه he, she, it name. هر نوم چې وي، که هغه د ځای وي، د شخص وي، د شي وي، خو چې نوم وي. او د هغه څخه وروسته په دې زمانې کښې د ورب یا فعل سره جرند حالت یا آینجي حالت چې د یو کړنې یا فعالیت جاریوالی یا دوامدارتوب وښیي په هغه مهال او په هغه ځانګړي وخت کښې. او د هغه څخه وروسته ابجکټ د جملې دی، چې دا هم په نورو زمانو کې مړه تاسې استفاده کوئ او راتله استعمال دی. د هغه څخه وروسته ساینس او فور دی. ساینس او فور هلته په پېژندنې کې تاسې وویله چې ساینس د معلومو او څرګندو فعالیتونو لپاره کارول کیږي. که چیرې د یوې کړنې وخت معلوم وي، زمان یې معلوم وي، د هغه لپاره بیا تاسې کولی شئ چې د ساینس څخه استفاده وکړئ. او که چیرې د یوې کړنې فعالیت او د شروع کېدو وخت او مهال یې نه وي معلوم، یعنې کړنې وخت او مهال فعالیتونه ناڅرګند وي، د هغه لپاره بیا تاسې کولی شئ چې په جملې کښې د فور څخه استفاده وکړئ. اوس راځو لاندې د پوزیټیو فارمولې مثالونه دي چې پر دې مثالونو باندې درته غږېږم. لومړی مثال:
He has been learning English since 2018. He has been learning English since 2018. دی د 2018 کال راهیسې انګریزي زده کوي. دی د 2018 کال راهیسې انګریزي زده کوي. یعنی د ده فعالیت په 2018 کال کې راپیل دی. اوس 2020 کال دی. تر اوسه پورې د ده کار دوام لري او جریان لري. لومړی جمله ده د فارمولې مطابق یې تطبیق کوو. د فارمولې مطابق مخې ته ځو. هی سبجیکټ یا فاعل د جملې دی. has been کومکی یا مرستندوی فعل دی. تاسو باید فکر وکړئ چې فاعل کې کوم ډول سبجیکټ یا سبجیکټیو پروناونز یا ناونز ضمیرونه یا اسمونه راغلي دي. که چیرې مفرد وه د هغه دپاره تاسې has been استفاده کوئ او که چیرې جمع وه د یوه څخه شمېر زیات و د هغه دپاره have been استفاده کوئ او کاروئ. اوس هی چې دی مفرد دی د هغه دپاره مو has been کومکی یا مرستندوی فعل ځای پر ځای کړ. وروسته verb with ing د فعل سره ing حالت دی. learning English هم د جملې object او مفعول دی. او since هم د دې زمانې معلوم او څرګندو فعالیتونو لپاره کارول کیږي چې 2018 کال دا ټایمینګ دی، معلوم وخت دی. دوهم مثال کې we have been reading the book for 2 hours. We have been reading the book for 2 hours. موږ د 2 ساعتونو راهیسې کتاب لولو. موږ د 2 ساعتونو راهیسې کتاب لولو. یعنی د 2 ساعتونو راهیسې مو کار دوام لري او جریان لري. وی سبجیکټ د جملې دی. have been مرستندویه یا کومکی فعل یا اچ وی دی. وی تاسو پوهیږئ چې جمع دی، شمېره د یوه څخه زیات دی. reading هم verb with ing سو، د فعل سره ing حالت استفاده سو. the book هم object د جملې سو. for د دې جملې د وخت یا زمان د ناڅرګند حالت دپاره استعمالیږي. اوس دلته موږ 2 hours لیکلي، خو 2 hours نه دي معلوم چې دا کوم 2 ساعته دي یا د کومو 2 ساعتونو راهیسې دا کار راپیل سوی دی او تر اوسه پورې جریان لري. خو صرف چې ساعتونه نه وي معلوم، تاسو ته ټاکلی وخت نه وي معلوم، تاسې په هغه وخت کې بیا for استفاده کولی سئ او کارولی سئ. د هغه څخه وروسته نیګیټیو فرموله منفي فرموله ده. د منفي فرمولې جوړښت هم په دې ډول دی. subject plus HV helping verb have او has. دلته په دې فارمولې کښې د have او has څخه بین جلا کیږي. د هغوی په منځ کې not ځای پر ځای کیږي. د هغه څخه وروسته plus not plus been plus verb with ing د فعل سره ing یا جرن حالت راځي plus object plus signs for. اوس جمله په دې بڼه ده. they have not been going to school since 2015. they have not been going to school since 2015. دوی د 2015 کال راهیسې ښوونځي ته نه ځي. دوی د 2015 کال راهیسې ښوونځي ته نه ځي. یعنی د دوی فعالیت په 2015 کال کې درېدلی، تر اوسه پورې دوی ښوونځي ته نه ځي. they سبجیکټ د جملې سو، فاعل د جملې سو. have کومکی فعل یا مرستندوی فعل سو. not خپله نیګیټیو فورم دی. been هم د have او has been د دې زمانې ضمیمه دی. going verb with ing دی. to school هم object د جملې. since د معلوم څرګند وخت لپاره کارول کیږي چې هغه دی 2015 کال دی.
دوهم مثال کې وایي she has not been coming to library for 2 days. She has not been coming to library for 2 days. دا د 2 ورځو راهیسې کتابتون ته نه راځي. دا د 2 ورځو راهیسې کتابتون ته نه راځي. یعنې د 2 ورځو راهیسې د دې فعالیت او کړنه درېدلې ده. she سبجکت د جملې دی، فاعل د جملې دی. has مرستندویه یا کومکي فعل سو، او not هم نیگیټیو فرم دی. been خپل د دوی د مرستندویه کومکي فعلونو ضمیمه دی. coming verb with ing دی. to library object د جملې دی. for د ناڅرګند وخت لپاره 2 days 2 ورځې. 2 ورځې نه دي معلومې چې کومې 2 ورځې دي. د هغه څخه وروسته interrogative formula سوالیه یا پوښتنیزه فارموله ده. تاسو پوهیږئ چې هر کله موږ او تاسې سوالیه یا پوښتنیزو فارمولو یا جملو ته راځو، د هغې زمانې چې موږ او تاسې په کښې کې یو یا یې وایو یا مو هدف دی ورڅخه، د هغې زمانې مرستندویه کومکي فعلونه د جملې په سر کې ایښول کېږي. د هغه څخه وروسته فاعل، فعل، مفعول همدغه چې ټوله په ترتیب سره ایښول کېږي. اوس HV یا helping verb have او has دی plus subject plus been plus verb with ing plus object plus sense for question mark یا د پوښتنیز علامه ډیره مهمه ده په دې جملې کښې. که چیرې دا نه وي زموږ هدف نه معلومیږي چې سوال دی که مثبت دی. اوس جمله په دې ډول ده: has he been cooking food since 2019? Has he been cooking food since 2019? آیا دی د 2019 کال راهیسې خواړه پخوي؟ آیا دی د 2019 کال راهیسې خواړه پخوي؟ has مرستندویه یا کومکي فعل دی. he سبجکت د جملې سو. been هم ضمیمه دی. cooking verb with ing دی. food object د جملې دی. since د څرګند یا معلوم وخت یا محل لپاره کارول کیږي چې هغه 2019 کال دی. دوهم مثال: have we been participating in meeting for 3 hours? Have we been participating in meeting for 3 hours? آیا موږ د 3 ساعتونو راهیسې په غونډه کې یا لیدنه کې برخه اخلو؟ آیا موږ د 3 ساعتونو راهیسې په غونډه یا لیدنه کې برخه اخلو؟ have کومکي فعل یا مرستندویه فعل سو. we سبجکت د جملې دی یا فاعل د جملې دی. been خپله د دوی ضمیمه دی. participating برخه اخیستنه verb with ing دی. and meeting object د جملې سو. او for چې سو خپله د ناڅرګنده وخت لپاره کارول کېږي، وخت نه دی معلوم. نو 3 hours نه معلومیږي چې کوم 3 ساعت ده. نو د هغه وخت لپاره موږ او تاسې باید په هغه جملو کې چې جوړوو د for څخه استفاده وکړو. اخرنۍ فارموله interrogative negative فارموله ده، منفي پوښتنیزه فارموله، چې په دې کښې 2 فارمولې دي د تل په څېر باندې. اول HV یا helping verb have has plus subject plus not plus been plus verb with ing plus object plus sense for plus question mark. دوهمه فارموله HV یا helping verb have has plus not plus subject plus been plus verb with ing plus object plus sense for question mark. مثالونه په دې ډول دي: has he not been running in the ground for 1 hour? Has he not been running in the ground for 1 hour? آیا دی د 1 ساعت راهیسې په میدان کې نڅغلي؟ آیا دی د 1 ساعت راهیسې په میدان کې نڅغلي؟ has
کومکی فعل یا مرستندوی فعل سو he subject د جملې دی not خپله negative form دی been د دوی ضمیمه دی او running او verb with ing سو in the ground هم object د جملې او for چې دی دا د نامعلوم یا ناڅرګند وخت لپاره استعمالیږي 1 hour نه معلوم چې کوم یو ساعت وروسته اخرنی مثال دی Have not you been learning English since 2017? Have not you been learning English since 2017? آیا تاسو د 2018 کال راهیسې انګریزي نه زده کوئ؟ آیا تاسو د 2018 کال راهیسې انګریزي نه زده کوئ؟ Have مرستندوی کومکی فعل دی not negative form سو you subject د جملې دی been د دوی ضمیمه دی چې په منځ کښې not او subject یا negative form یا subject یا فعل راغی او هغه بیلوالی ورته پیدا کړ verb with ing سو object د جملې دی since څرګند وخت دی معلوم وخت لپاره استعمالیږي چې 2018 کال معلوم وخت دی ګرانو دوستانو د نن په درس کښې تاسې حاضره بشپړه جاري زمانه ولوستل خدای دې وکړي چې ډېر څه مو ورڅخه زده کړي وي او یوه هیله دا درڅخه کومه چې کوم درس تاسو ته وړاندې کوو هغه د یاداشت په یو ځانګړي کتابچې کې د سره یاداشت کړئ او هغه ستونزې او مشکلات چې تاسې یې لرئ او غواړئ پوښتنې وکړئ کولی شئ په یوټیوب چینل کې او یا د فیسبوک پاڼې کې زموږ لینک شیر شوی دی هلته په کامنټ کې خپله ستونزه ولیکئ انشاءالله پر وخت به ستاسې پوښتنو ته ځواب درکړو او همزمانه به تاسې زموږ درسونه راسره یو ځای تعقیبوئ هیره مو نه وي چې زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کړئ ډېره مننه ژوندي اوسئ